ډېرو محترمو مشرانو د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد په دې میاشتنۍ او خصوصي غونډه کې چې د ارواښاد غازي سیال صاحب تعزیتي غونډه ټاکلې شوې ده، په دې کې تاسو ټولو ته د خپل طرف نه پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد د طرف نه سلامونه، احترامات، پخیرالې او ستاسو ډېره زیاته مننه کوو، شکریه هم کوو چې خپل وخت هم وباسه، خپل قیمتي وخت په خپل راتګ سره هم دا غونډه درنه کړه. د بد هماغه شوې نن چې کومې سټې موږ سره موجود دي، زه نظر اچوم هر یو مېلمه زموږ هر یو مشر په خپل ذات کې دننه پوره یو اداره ده او هر یو شخصیت چې کوم دی نو په خپل ژوند کې یو ډېر کار کړی دی، یو کوي بیا دي. نو ځینې زموږ دغه پښتانه بیا وروسته ګیلې هم کوي، خو داسې غونډو ته چې موږ په سوشل میډیا هم د هغې خپرونه، د هغې خبرتیا وکړو او په موبایل باندې میسیجونه هم وکړو، د هغې باوجود هم پکار دی چې نن موږ سره دغه ملګري راغلي وو، نو ډېر دې څه زده کړي وو د دې مشرانو، د دې پوهانو نه ډېر دې څه اورېدلي وو. د نننۍ غونډې صدارت د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد چیرمین سید محمود احمد صاحب وکړي او زموږ ټول محترم مشران مېلمانه دي. دوه زموږ چې کوم مشران مېلمانه ټاکلي شوي، محترم مشر مهدي الله قریشي صاحب او ډاکټر ایوب فرید صاحب. د هغې نه علاوه محترم مشر سلیم خان لالا ډېره زیاته مننه کوو، محترم مشر نامتو خبریال حسن خان ډېره زیاته شکریه ادا کوو، او زموږ د رادیو پاکستان ډیپټي کنټرولر الطاف شاه صاحب او اسد خان صاحب، تاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل راتګ باندې دا غونډه درانه کوئ. محترم ارواښاد غازي سیال صاحب چې یو د شلمې پېړۍ یو ډېر لوی نوم د شپږ اتیا کالو په عمر کې هغه د تېرې میاشتې په 28مه نېټه باندې په حق رسېدلی او په 28مه نېټه باندې 3 بجې په خپل کلي اخوندان منډان بنو کې خاورو ته سپارلی شوی و. پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد نن هم خپل روایت برقرار ساتلی دی او هغه د پښتونخوا د هرې سیمې سره د تعلق لرونکي شاعران، ادیبان، دانشوران چې په کوم څوک په حق رسېدلي، نو مونږ دا اعزاز حاصل دی. مونږ شکر دی د نورو تنظیمونو نه په برترۍ سره دا خبره مونږ په ویاړ سره کولی شو چې په دغه مشرانو باندې تعزیتي غونډې مونږ په خپل هغې ته مونږ ترجیح ورکړې ده. نن هم چې کومو محترم ارواښاد غازي سیال صاحب په حوالې سره مشران خبرې کړي، نو زه په دغه حوالې سره د ټولو نه مخکې اقبال حسین افکار صاحب سعدالله خان میوند صاحب تاسو د منځ ته راشئ. دا زموږ احسان الله موسوي صاحب ډېر ښه شاعر دی. حسن خان دا ډېر ښه شاعر دی او د باده جوا ډېر یې مزدورکار و. په دې حال کې هم موږ له چرېنو شلې غونډې له ځان ورسوي. ما نه په خبرو کې د جستاني ادبي جرګې چې کوم چیرمین، کوم مشر او کوم باني دی د هغه ذکر رانه هېر شو. جستاني ادبي جرګه اټک سعدالله میوند د دې ډېر زیات خدمات دي په اټک کې شکل ایساته رسیمو کې دې ډېر زیات ادبي خدمات چې دي او دې دغه کوم کارګرانونه د 12 کاله مخکې نو از د خدمات ادا کړي. محترم مشر اقبال حسین افکار صاحب ته زه حوالې سره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ټولو درنو مېلمنو ته ستړي مه شئ وایو او د دې راتګ دا د خپل ځان لپاره، د دې سوسایټۍ لپاره د درناوي کوو، د پښتو ادب لپاره ډېر ګټور ګڼو. دا ټول درانه شخصیتونه دي او یقینا سردار یوسفزي خبره وکړه، نو موږ دا لږ خلک چې دي نو دا د دې وزن چې دی نو ډېر زیات دی او ډېر دروند دی، نو دا ډېره درنه ناسته ده او د دې دغه دا دی چې هغه غازي
زیات صاحب په خپله ډېر مخلص او ډېر مینهناک او یو روحاني شخصیت و. نو غازي سیال صاحب سره زما په 1980 په لسیزه کې په شروع کې په 1788 کې مونږ پښتو ادب ته راوتلو او بیا دغه شانتې د مشرانو سره وخت په وخت لیدل کېدي. په هغې کې سلیم الله صاحب، سیال صاحب و، غازي سیال صاحب. غازي سیال صاحب یو ډېر محترم، نفیس او ډېر شفیق او ډېر انسان، ډېر خوږ انسان او ډېر مشر و. زموږ په ډېر رهنمایي کو، اداد به یې راکړو، ډاډ به یې راکړو. او څو پورې چې د هغه د شاعرۍ خبره ده، فن خبره ده، نو په هغې خو په تفصیل ډاکټر حنیف خلیل صاحب خبرې وکړي. خو موږ چې څونه احساسوو نو هغې غزلو او په هغه سندره وه. سندره خو د هغې چې څونه سندرې وي تقریبا خلک دا ګڼي چې دا فولکلور دی، فولکلوري سندره. بیا هغه غازي سیال صاحب په دې مجبوره شو چې هغه پکې دا یو کتاب یې چاپ کړو، هغه سندرې چې فولکلور نه دي، نو هغه ټولې خپلې سندرې هغه بیا په کتاب کې چاپ کړي دي، یا کتاب چاپ دی. نو دې سره غازي سیال صاحب د هغه غزل د هغه ډېر ساده و او ډېر په لنډ بهر کې او ساده الفاظ و. په هغې کې په د معنې په حواله ډېر ژورتیا وه او هغه روماني زیاته شاعري روماني ده. خو روماني شاعري د هغه داسې ده چې هغه عام ولس ته، هر سړي ته چې دی نو خاص عوام ته راټینګ کوي. نو دغه وجه ده چې هغه په ولسي او په ادبي حلقو کې ځان له قدر او عزت یو مقام جوړ کړی و. دې سره هغه ناول یې هم لیکلي دي او تحقیق یې هم کړی دی. نو افسانه، غالبا افسانې کتاب یې هم لیکلی دی او ناول یې، شیرین ناول یې د هغه دوه دی، یو بنځی دی او یو د وروستو ناول منګری. دا دوه ناولې دي او د شعرۍ چې دی نو هم ګڼ کتابونه دي. نو د هغه جدایي چې دی نو هغه زموږ لپاره یو پښتو ادب لپاره لوی زیان دی. په هر حال هغه مونږ سره خپلو تخلیقونو او د خپلو کتابونو په وسیلې ژوندی دی او دا د نوي کلو داسې موالي جوړېږي چې د هغه کتابونه ولولي، د هغې نه رنګ واخلي او د رنګ اوبو دا قافله بولي. ډېره ډېره مننه. دا محترم حسین افکار صاحب واقعا د غازي سیال چې 16 هغه کتابونه چاپ وو، په هغې کې 9 کتابونه د هغه شعري مجموعه، منظوم او د هغې نه علاوه نور چې کوم افکار صاحب وویل په ناول کې او په تحقیق کې چې کوم کار شوی نو هغه د نثر کتابونو 50 فلمونو د هغې سندرې هم لیکلې ده. زه محترم ملګري صادره میوند ته خاص کوم چې موږ سره خپل خیال شوي چې د غازي سیال صاحب په وایي. زه په لومړي قدم کې د اسلام آباد ادبي سوسایټۍ د ټولو مشرانو او دوستانو او ادبي ملګرو او په خصوصي توګه د ډېر محترم افکار صاحب څخه مننه کوم او چې هغوی په ډېر لنډ تنګ وخت کې د خدای بښلي ارواحات د غازي سیال صاحب په حواله باندې دغه راډیو کړی دی. دغسې ملي شخصیتونو په حواله باندې باید کله موږ پروګرام ترتیبوو یا جوړوو د دې لپاره ډېر کار اړتیا کېږي چې د دې په حواله باندې مقالې ولیکل شي، تحقیق وشي او ډېر ښایسته پروګرام ورباندې جوړ شي. لکه څنګه چې د اسلام آباد ادبي سوسایټۍ دغه روایت دی چې د هغوی لارښوونې کوي او د خپلو غونډو په ترڅ کې هغوی دغه ډول پروګرامونه ترتیبوي او جوړوي. موږ د اسلام آباد ادبي سوسایټۍ د دغه ننني اجلاس د ننني کنفرانس په حواله باندې د زړه ټولو حقیقت څرګندوو او ډېر فخر ورباندې کوو. دا چې دا پروګرام د فلسفي
غازي صاحب ته حواله باندې دی په دا یې حقیقت دی چې غازي صاحب د پښتو ژبې ادب او تاریخ په حواله باندې یو ډېر ستر نوم دی ډېر غټ نوم دی د دې په حواله باندې د مشرانو رفیق صاحب شاید ښه معلومات ولري زما هم څه معلومات درلود ما ورسره دوه درې ځله پېښور کې مختلفو غونډو کې ملاقات شوی وو او یو تاریخي ملاقات داسې و چې دی په د یونیورسټي بوک جلسې کې په زه ورسره ملاو شوم نن تقریبا 12 کاله مخکې خبره ده نو د خپل کتاب د سندرې روح چې د پلار فکر په حواله باندې هغې لیکلی دی هغه یې ماله راکړو او هغه کتاب کوم ملموس دی دی په هغه کتاب کې د غازیان صاحب د نثر چې کوم خواږه یا کوم د تخلیقي هغه ذهن دی نو هغه په هغه کې ډېر ښکاره دی او دا د غازي کار دی نو زه ډېرې خبرې نه کوم نو مشران لږ ناست دي ستاسو نه یې بیا هم مننه تشکر زه اوس محترم حسن خان صاحب بنیاد خبریال حسن خان تپاس کوم چې موږ سره د غازي صاحب په حواله سره خپل فکر شریک ډېره مننه د اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټۍ چې دا حجرې آباده ساتلې ده او بیا خاص کر په اسلام آباد کې لکه چې په مخکې موږ دا خبرې کولې چې یاره دلته کې داسې غونډې کول دا ډېر لوی ما په خیال تګ غواړي دغه غواړي ستړی غواړي کوشش غواړي او موږ بیا د افکار صاحب حوالې سره هم خبره وکړه چې دا ټوله ستړی د هغه په دغه باندې ده نو موږ ته هم دا مکمل وشوه او ستاسو زیاتره ستاسو مشرانو سره څنګه چې محمود صاحب دی قریشي صاحب دی او پروفیسر صاحب دی نو اقبال صاحب هغه لیکنې رالیږي زه اکثر ګورم نو هغې نه ما زیاترو سره دا ملاقاتونه شوي دي فکري روحاني به ورته وایي هغه نو نن غازي سیال صاحب باره کې خو ظاهره خبره ده زه به ستاسو نه اورم او داسې شخصیات زه به صرف دومره ووایم چې ما خپل انګریزي ادب کې ویلی دی خو بیا هم وروستو د هغې نه پس د بده قسمت هغه ادب چې کوم دی هغه هم هغه بیا دغه کړی نه دی فالو کړی نه دی نو تخلیق چې څوک وکړي هغه نه مري لکه که موږ وګورو خدای پاک هم تخلیق دا د هغوی کرکټر دی یا د هغوی خصوصیت دی تخلیق کول یا نه کول نو خدای پاک هم که داسې وګورو نو شته نه چا لیدلی نه دی خو تر اوسه پورې که خدای پاک لکه موږ ټولې یادو نو د هغه صرف په دې مظاهرو باندې څه چې موږ وینو هغوی چې څه پیدا کړي دي نو زه به دا ووایم چې غازي سیال صاحب یا داسې شخصیات چې کوم دي او بیا زموږ پښتنو کې خو دا یو شی دی چې موږ د مرګ نه پس کېدای شي نورو قومونو کې وي خو موږ پښتنو کې دا دغه لږ زیات دی چې د مرګ نه پس موږ خدمات د چا چې یا د هغوی شخصیت چې کوم وي هغې باندې بیا ډېر زیات موږ اعتراف هم کوو نو زه هم دې ته امیدوار یم چې راغلی یم دلته کې چېرې د داسې شخصیت باره کې ستاسو غونته پوهان چې ناست دي عالمان چې ناست دي هم ستاسو نه به اورو او یو وارې بیا ډېره مننه تھینک یو ویری مچ سوسایټي اسلام آباد مرکز باندې ټول ابراهیم خان یوسف خورشید احمد صاحب په خیر علي وایي تاریخي شي زه اوس ډېر په درناوي باندې محترم مشر د عوامي نشن پارټۍ او ملتپاله وطنپاله او پخواني د صوبایي اسمبلۍ ممبر محترم سلیم خان روبرټ صاحب تپاس کوم چې موږ سره د غازي سیال صاحب په حوالې سره خپل خیال شوي زه هر ځای دا خبره کوم چې اسلام آباد داسې ښار دی چې دا زموږ ښار دی اویا فیصده پښتانه شي بله برخه زموږ دلته داسې یو کور نشته د پښتانو چې موږ راغلي دا یوازینۍ اسلام آباد ادبي سوسایټۍ چې دا تقریبا دېرشو کاله دلته کېږي او په ډېر زه هر ځای دا خبره کوم چې دا د کوانټیټي په لحاظ سره خو د دې اجلاسونه ډېر وړې خو د کوالټي په لحاظ سره ځکه چې دا ټول عمر دا ودرېدلې نه دي دا روان دي او د پښتنو اتلانو د پښتنو جذب د پښتنو د پښتنو د شاعرۍ باره کې مختلف پروګرامونه لمانځي او په دې ځای کې لمانځي موږ کله راشو کله رانشو ستاسو دا ملګري چې دي بادل صاحب افکار دی سید احمد صاحب سرکار او دا نور ټول
بعض وخت ملاو نه شي. نو دا نننی پروګرام چې دی واقعي خبره ده چې غازي سیال صاحب د پښتو ادب د پښتو شاعرۍ د لیک په حواله باندې د هغه چې کوم خدمات دي نو واقعي خبره ده چې موږ ټول د هغوی مختلف دي، ټول پښتانه د هغوی مختلف دي او هغه ډېره بهترینه شاعري کړې ده. د هغه زه یو شعر به زه دا وایم چې هغه ټیک دی چې روماني شاعري کړې ده. هغه سندرې د پښتو سندرې چې کوم دا غازي سیال صاحب په دې کې ډېره لویه اضافه کړې ده په خپله شاعرۍ کې د پښتو سندره. او یو شعر دی چې څوک پښتو خوړل سیاله او څوک لګیا دي چې پښتو کړي. د هغه خپل فکر او نظر چې و د پښتو لپاره د پښتون قام لپاره دا هم د هغه مطلب صرف د سندرو سره هغه کړو د پښتنو چې کوم حال دی، پښتنو چې کوم تاسې نس دي، پښتانه چې کوم ویشل شوي دي په دې ریاست کې په دې باندې هم د هغه د شاعرۍ چې کوم یې وړ دی به هم چې دا شعر کې سړی ګوري په حواله باندې. نو زه د پښتو ادبي سوسایټۍ خپله د شاعر یم، د لیکوال یم، خو د دې پخوا نه د شاعرانو، لیکوالانو، لیکوالانو د پښتو ژبې او کلاګان یم ډېر په زه د دې خلک انټر نه. زه کوشش کوم چې ستاسو پروګرام هر یو پروګرام ته راشم. بعضې وخت زما داسې مجبوري ده چې وکیل یم، دا به زموږ د دفتر ټایم وي اکثر، نو هغې باندې دا شم. نن د غازي سیال صاحب نه سره سره موږ د زموږ اختیار صاحب والد صاحب وفات شوي پکار دی چې موږ دعا کوو چې هغوی ته هم د هغې نه وجایي او معلومي چې زه خپل رمضان ته نه یم څنګه شوی، نو هم خدای ما چې راوښي تا وموږ ما ورته دعا وکړه. نو ستاسو ډېره زیاته مننه. موږ دا مشران اورو د غازي سیال صاحب د فن، د هغه د ادب، د هغه چې کوم لیک کړی دی، هغه چې کوم زیار کړی دی، هغه به موږ د مشران اورو. ډېره زیاته غازي سیال صاحب روح ته دا شعر ډالۍ کوم او بیا د ریډیو پاکستان پروډیوسر آزاد خان صاحب ته خواست کوم چې معتبر ځکه ګڼلی شي دنیا کې شاعران وي محافظ د خپلې ژبې. محترم آزاد خان صاحب ته خواست کوم چې موږ سره د غازي سیال صاحب په حوالې سره خپل فکر شریک کړي. ډېره مننه. اول زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې داسې د نوم ولی شاعر پر سیال صاحب په حوالې سره تاسو دا تعزیتي ریفرنس را جوړ کو او د مشرانو نه به د هغوی د فن، د هغوی د خدماتو په حوالې سره به خبرې هم اورو او دا زموږ ذمهواري ده چې مونږ د هغوی دا کم خدمات چې کم کړي دي، د هغوی چې کم دا خدمات دي دا مونږ نوي کله دا چې دی د هغوی ته ور ورسوو او مونږ به د خپلو پروګرامونو په ذریعې سره او په داسې دغه کې به دا مونږ ضرور شاملو چې دا مونږ دا نوي کله هم د دې نه خبر کړو. ډېره مننه. دا محترم آزاد خان صاحب او زه محترم الطاف شاه صاحب د ریډیو پاکستان اسلام آباد کې ډیپټي کنټرولر دی. هغې ته خواست کوم چې غازي سیال صاحب په حوالې سره خپل خیال شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه او دا ډېره ښه خبره ده چې اسلام آباد غوندې کلي شو چې کوم ډېر زه اکثر وایم چې وخت یې بې برکته ده. دومره پښتانه او بیا لیکوال او ښه ذهن وال کسان دلته اوسېدلي دي او د بوډیو د پښتنو ډېر یو پټ شاعر غازي سیال صاحب حوالې سره تربیتي ریفرنس ده. نو الله تعالی دې د تکفلي جنتونه ورکړي او دا چې کومه حجره ده دا چې کوم کسان ناست یو دوی ته دې دا توفیق ورکړي چې دغسې چې کوم ځای هم پښتانه شاعران، لیکوال، ادب سره تعلق لرونکي کسان وي نو هغه یادګارۍ لپاره چې دا سره یو ځای کېږي دعا ورته کوي او چې کوم هغو خدمات دي هغو باندې د مشرانو خبرې اوري. غازي سیال صاحب چونکې ما تعلق ریډیو سره ده او بیا بنو شاه ما سروس کړی ده، ډېر اسماعیل خان شه مې کړی ده. نو غازي سیال صاحب سره تعلق ډېر زوړ تعلق ده ما او غازي سیال صاحب چې ډېرې زیاتې خوبۍ وې لکه یو خو ډېره ستره خبر دا وه چې عاجزي وخوښېده. نو غازي سیال صاحب سره تعلق ډېر زیات زوړ تعلق ده ما او غازي سیال صاحب چې ډېرې زیاتې خوبۍ وې لکه یو خو ډېره ستره خبر دا وه چې عاجزي وخوښېده. نو
دوره غټ شاعر چې هغه وګورو داسې ایوارډ نه ده پاته چې غازي سیال صاحب نه ده ګټلی لکه پراید آف پرفارمنس نه واخله لاندې پورې چې جوړه دي خو دوره عاجز سړی و او دلته لکه څرنګه چې خبر اوسه چې غازي سیال صاحب ویله چې ما خو ویله چې زه به خاموشي سره د هغه کام انتهایي خاموش طبقه سو لکه ډېر بلګدیان هغه چې کوم هغه بهر چې کوم هغه خیالات وتل قلم په ذریعه وتل او قلم یې ډېر زورور و بیا خبر اوسله نو ډېر واړه بیا شوی داسې ټکي استعمالول چې سړی به ورته حیران سلی لکه یو هغه و ادبي ډول چې کوم تخلیق و هر لاین چې دوه ټکي دي دا یو خو ما ته هغه اوله لیونی کېږم فراستی لیونی کېږم نو دا موږ ریډیو سے ریکارډ هم دا ځکه چې ما ته دوره خوند راکړی نو مطلب ډېر مشکل کار ده کمو ټکو شی ډېره غټه خبر کول او بل چونکې ریډیو سره تعلق و چې ادب سره هغه و نو کله کله به ما لیکل هم کول او لیک دا و چې پښتو مې په کمپیوټر لیکلی نسلی نه مې اردو په لیکلی اسلی انګریزي دا و چې په یو لاس باندې چې هغه و نو غازي سیال باندې ما لیکل کړي وو سټیټسمین اخبار چې چاپسلی هم و بیا ورته یو مختلف نورو شاعرانو باندې مې لیکلي وو چې کوم زمدي شاعرانو لکه څرنګه خبر اوس لکه چې موږ پښتانه چمړسي پاسه هغه کوو خیر چلو دا هم وایي چې اوږې پټکیا ده چې بیا هم موږ یاد وي نو ما دا کوشش وکړ چې زمدي دي او موږ لکه بنو او دا سایډ د وزیرستان پورې دا چې کوم زمدي لیکوال غټ شاعران دي چې هغو باندې زه لیک وکړم نو دا بیا سټیټسمین اخبار شي داسې کیسوار به راتله بیا مې یو کتابي شکل هم ورکړی نو غازي سیال هلته غازي سیال لکه دا اوس وفات سلی دی نور چې کسان خو لا کتاب هغه ته نه ورغلی مارکېټ ته نه ورغلی چې حق ورسېدل خو بلکې غازي سیال صاحب ته ما کتاب ورولېږلی بیا تقریبا شپږ اووه میاشتو خبر به وي چې د یو بل نوی کتاب و آن ما ته ورولېږلی هغه ټایم چې یو منځ بنو شوم بنو ریډیو پاکستان بنو شي چې کله دوله منګرۍ چې کوم ناول و راغلی و بیا چې کله د پراید آف پرفارمنس میلاو شوی نو هلته هم زه بنو شوم بیا ورغلم پورته منډانو ته ورکي ته خو ډېر لکه تکړه کس و د غریب بد شي ډېر ښه مېلمستوب یې وکړه ما خو ډېر ورته وویله چې نه خو ده لکه خپل هغه نه ډېر زیات ما خدمت یې وکړی غازي سیال غوندې کسان شاعران اور لوړ فکر مالکان ډېر کم سلیکټډ او لکه خدای پاک ګاډ ګفټډ چې خدای برخه ورکړي دا ډېر کم کسان معاشرې ته راځي او غازي سیال چې کومه شاعري ده هغه شی که تاسو وګورو که نو د انسانیت خبر کوي او بل لکه جمال الدین افغاني سره پان اسلامیزم تړلی ده غازي سیال سره که موږ پان هیومنیزم وتړو نو دا به غلطه نه وي ځکه چې ټول انسانیت خبر کوي جمهوریت خبر هم کوي جمهوریت نیچر شي چې کوم فطرت ته وایي چې مینا مطلب شاعرانه انداز شي جمهوریت پالنه کوي وایي چې مینا ده رښتیا ده بل قدر ده بل ته حق ورکول دي چې چورا د جمهوریت پالنه سیال وایي لټریچر کوي دوره هېڅ شی نشي کولی نو دا یو نوی تھاټ ته خو مسله دا ده چې شاعري یې پښتو شوه
دی مطلب دا دی چې هغه عام دنیا ته نه اردو وال بیا پوهېږي نه انګریز پوهېږي خو انګریز هغه خپلې مورنۍ ژبې شاعري کوي خو هغو ته کریډټ ملاوېږي او موږ چې خپلې مورنۍ ژبې شاعري کوو هغه کوو موږ ته هغه برخه نه ملاوېږي چې کومه پکار وه نو دا یو ما بیا دا کوشش وکړه چې غازي زیاد صاحب کومه شاعري وه کوم خیالات وه ما انګریزي ته کوشش وکړه چې څومره مانه کېدل زه دا وایم چې دا یو اول قدم ده انشاءالله نور چې کوم زړي دا لیکوال شاعران راځي نو هغه به دا په مخ غونډي او دغسې د غازي سیال صاحب شاعري شی د پیغلې پښتنې پیغلې چې کوم تصور ده لکه چې کوم اسلامیک پوائنټ ویو ته موږ چې هغه به بالکل پاک وي نو هغې حوالې سره هغه لکه څرنګه ده که چې تاسو ویلې چې روحانیت هغه شی بالکل تاسو ته یو روحانیت نه ښکاري بل هغه چې کوم بنو خپل ټکي دي فریزیالوجي هغه چې کوم استعماله کړي هغه داسې انداز استعماله کړي چې هر پښتون پوهېږي لکه یو ایشما هوا باره چې کوم بنو لوکل ټکه ده هغه داسې استعمال کړی خپلې شاعري شی چې که چا ته پته ونه وي چې د لفظ مطلب څه کېږي هغوی چې پښتنې پیغلې نه عشق نه چې کوم اول هغه لوپټه وه هغه چې وکړو نو هغه په جان رسامه کړه نو فورا یې دا ته پته ولګېدي چې دا سیلۍ ده هوا ده مطلب دا داسې انداز شو بل پښتو متل یوه هغه ده چې کوم تخلیق ته تقریبا چې نیم درجن نه زیات هغه یو هغه شی پښتو متل دی پروورډ چې کوم وي نو ډېر غټ شاعر و موږ په چکه به وکړو دلته مشران ناست دي ډاکټر صاحب ناست ده ګل صاحب ناست ده دو به نور تاسو ته رڼا پاچوي تاسو ډېره مهرباني زه خو راغلی یم دعا ته خو تاسو هغه وکړه الله عزت وکړي خالقیت داسې یو څیز دی چې هغه مري نه د الله تعالی مثال چې دوی ورکو احسن الخالقین د الله تعالی خپل ځان ته احسن الخالقین ویل دي خو دغه د خالقیت صفت خپل بندگانو ته ورکړي نو د الله پاک بندگان د مصوره په ذریعہ د شاعرۍ په ذریعہ د سازونو راګونو په ذریعہ د مختلف فنون لطیفه فاین آرټس په ذریعہ دغه تخلیقي جوهر مظاهره کوي سیال سے دغه تخلیقي جوهر مظاهره په شاعرۍ کې هم کړی دا په موسیقۍ کې هم کړی دا په ناول کې ناول خو نثر دی پروز دی په ناول کې هم کړی دا په فلم کې هم کړی دا او ورسره په علمی او ادبي نثر کې هم کړی دا لکه څنګه چې ذکر وشو څېړنه نو د دوی چې کوم دوه درې کتابونه دي د سندرې روح په ګلنار بیګم هغه سندرې چې فوک نه دي په موسیقۍ او دا درې کتابونه د هغوی داسې چې دا علمي دي هغه سندرې چې فوک نه دي د موسیقۍ تاریخ او پښتو موسیقي او په ګلنار بیګم چې کوم کتاب دی د علمي کتابونه دي نو د سیال صاحب خدمات داسې دي چې زه به دا وایم چې نه سیال شته او نه به چرې مړ شي مننه यहाँ पे हमारे उर्दू और पंजाबी के हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त शोराए कराम तशरीफ़ लाए हैं पिछले दिनों हमारे अदबी सोसाइटी इस्लामाबाद के सेक्रेटरी जनरल हुसैन अख्तर साहब के वालिद मुहतरम वफ़ात पा चुके थे और उसमें फातिहा खान के सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं तो फातिहा खान कीजिएगा और उसके बाद हमारी तशरीफ़ जारी रहेगी सियाल साहब के लिए भी कर दे اللهم